انعکاس ټلویزیون د یوې لویې غونډې په ترڅ کې خپل رسمي نشرات پیل کړل. غونډه نن چهارشنبه د یاد ټلویزیون په تالار کې ترسره شوه. په یاده غونډه کې په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون، د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون عمومي رئیس محمد زرین انځور او د ننګرهار والي ګلاب منګل په ګډون د ختیځې سیمې بېلابېلو لوړپوړو چارواکو، مدني فعالانو، ژورنالستانو او قومي مخورو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې د انعکاس ټلویزیون مشر انجینر زلمی لطیفي وویل انعکاس ټلویزیون د ننګرهار د ځوانانو د فکر زیږنده ده او ټوله تخنیکي بشري قوه زموږ خپله ده. په ننګرهار کې د انعکاس میډیا سنټر دا د ننګرهار د ځوانانو او د دې ځای د خلکو د فکر محصول دی، په دې معنی چې ټول ټیکنیکل سټاف زموږ خپل دی، یو بهرني کس ته موږ ضرورت نه دی پیدا کړی، ټول نشراتي خلک زموږ خپل دي، د بل چا مرستې ته موږ ضرورت نه دی پیدا کړی. د صورت کې چې موږ خپله په خپل ځان باندې دلته متکي، نو انشاءالله تعالی د دې اطمینان در کوم چې دا به په افغانستان کې یو وتلې رسنۍ او پیل به د خیره زموږ د ښکلي ننګرهار نه وي. همداراز په غونډه کې د ننګرهار والي ګلاب منګل زیاته کړه رسنۍ کولی شي چې د ولسونو په ذهنونو په روښانولو او د دوی فکر او ذهن ته د استقامت ورکولو، د خپل فرهنګ او د فرهنګي ارزښتونو د غوړولو او هغه ته د ودې ورکولو او د ژوند په ټولو برخو کې ډیر مهم او اغیزمن رول لري. زه بیا مننه کوم له انجنیر صاحب زلمي څخه چې دوی خپل تعهد د ملي ارزښتونو، د ملي ګټو او په هیواد کې د سولې او امن د ټینګښت لپاره د خپل تلویزیون پاک له څرګند کړ. له بلې خوا په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار استاد لال پاچا ازمون د ولسمشر پیغام هم ولوست. په ننګرهار کې د انعکاس خپلواک تلویزیون پرانستې په مناسبت د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس پیغام. په خوشحالۍ سره خبر شوم چې د علم او ادب په زانګو همیشه بهار ننګرهار کې نن د انعکاس په نامه یو خپلواک تلویزیوني چینل په خپلو رسمي خپرونو پیل کوي. د انعکاس تلویزیون مشرتابه ننګرهار میشتو او ټولو رسنوالو فرهنګیانو ته یې مبارکي وایم. خدای دې داسې مطبوعاتي مرکزونه لا ډیر کړي چې د ولس غږ تر موږ راورسوي. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون رئیس محمد زرین انځور هیله څرګنده کړه چې انعکاس به لومړی په ننګرهار او بیا په ټول هیواد کې د خپلو خلکو لپاره په لوړه کچه ښې خپرونې وړاندې کړي. زه په دې باور لرم چې انعکاس به له خیره سره د انجینر صاحب زلمي او د ملګرو او دوستانو د ننګرهار د ژورنالستانو په همت چې چلیږي هغه به د افغانستان د ملي دریځ یوه رسنۍ وي، لکه خپله انجینر صاحب زلمي چې څو ځلې په دې ټینګار کړی دی، نن یې هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. هغسې رسنۍ چې ورته ملي ارزښتونه مهم نه دي د خپل بزنس دپاره یا د خپل خاص یو فکر دپاره هم ملي ارزښتونو باندې پښې ږدي په خپلو رسنیو کې. او له نیکه مرغه انعکاس به د اوس نه موږ ته ښکاري چې هغه به د ملي ارزښتونو مدافع یوه رسنۍ وي او د ننګرهار د خلکو او د افغانستان د خلکو رښتینی غږ به جګوي. همدارنګه په پارلماني چارو کې دولت وزیر غلام نبي فراهي زیاته کړه هره رسنۍ چې ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي مسایلو ته پاملرنه وکړي نو خپل رسالت به یې ترسره کړی وي او په دې ډګر کې به کامیابه وي. هره رسنه چې اجتماعي، سیاسي، اقتصادي، صحي، خصوصا فرهنګي مسایلو ته خاصه توجه وکړي، دا به د دوی لوی موافقت وي. هره رسنه چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ دپاره کار وکړي دا به لوی موافقت وي. هره رسنه چې د جنګ ضد وي او د سولې پیغام د ځان سره ولري دا به لوی موافقت وي. انعکاس ټلویزیون چې له ډېرې مودې راهیسې ورته خلک سترګې په لار ول، نن یې د خپلو خلکو د دغه هیلې د پوره کېدو په پل ګام کېښود. یاد دې وي چې له دې وړاندې په ختیځ کې د انعکاس په نوم یوې FM راډیو نشرات کول چې له دې وروسته به د راډیو ترڅنګ ټلویزیون هم د خپل ولس په چوپړ کې وي. د انعکاس مشرتابه ډاډ ورکوي چې خپرونې به یې د ولس هیلې او ستونزې انځوروي.